دریم عذاب د هغه کسان دپاره چې هغوی په دنیا کې الله زکات پر فرض کړی دی، زکات نور کې مال الله ورکړی دی، دولت خدای ورکړی دی. الله وایي دولت و مال ټول ما درکړی دی، خو زما دا حکم دی چې ستا په مال کې الله وایي 40 روپۍ ما ایښی ده، دا ورکړه دی نور کې. دوه عذابه مې نور مخکې ویل. یو عذاب دا ویل خطرناکه کنده د جهنم د دې کسان دپاره ده، یا دردناک عذاب د جهنم د دې کسان دپاره ده. دویم عذاب الله سبحانه وتعالی وفرمایل فبشرهم بعذاب علیم، دې ته د دردناک عذاب خوشخبري ورکړه. په کوم ورځ چې د قیامت ورځ د دې مال، د دې دولت، د دې سره او سپین د جهنم په اور باندې ګرم سي ګرم سي ګرم سي تک سره وګرځېږي، او بیا به د دې تندیان ورداغول کېږي، د دې اړخونه به ورداغول کېږي، او د دې پر ملا باندې به دا مال ورږدي ورداغي به. دا دوم عذاب. نن دریم عذاب الله پاک جل جلاله بیانوي سوره آل عمران کې. الله وایي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. الله پاک جل جلاله به د دې دغه مال د دې د غاړې توق جوړ کړي. په کم مال کې چې دوی په دنیا کې بخل کوي، د الله په لاره کې نه مصرفوي، الله پاک جل جلاله به دغه مال د دې د غاړې توق وګرځي. بعض روایت کې خو د دې وضاحت راځي چې دا به الله پاک جل جلاله د یو خطرناک اپي مار په شکل کې، او دا به راوګرځي د پر دا غاړه باندې، دا خوله به د ده مخ ته داسې ونیسي، او بیا به ورته وایي انا کنزک انا مالک، زه دې هغه خزانه یم چې تا جمع کولم. په یاد مسکینان به دې د کور مخ ته ودرېدل، تا به شړل، چې کله به دې ځای ته مسکین رالی تا به دروازې ورته بندې کړه، یا به دې په تکبر و په غرور باندې یو سلی د رقم وغورځوئ زه ستا هغه مال یم. نو دا کسان ولې په خپل مال باندې دونې غرور کوي؟ زه نه پوهېږم چې دا مال اوس د غرور شی دی، دا دولت اوس د غرور شی دی. د الله بنده دا مال دا دولت د الله فرزوینه ده پر تا یې کړې ده، خو ته راولاړ سه د الله په لاره کې مصرف که، د خدای رضا پر رانیسه. څونه بشارتونه ما درته بیان که په قرآن عظیم الشان کې د دې زکات ورکول، دا د ایماندار سره علامه زکات ورکول، دا به د جنت ته داخلېدو ذریعه ګرځي. څونه روایات موږ په دې باندې پیش کړي، څونه آیاتونه مخکې درته پیش کړي چې کوم کسان زکات ورکوي الله پاک جل جلاله کوم نعمتونه درته ورکوي. په دا خپل مال باندې د الله نعمتونه پیدا که، جنت پیدا که، د رسولانو ملګرتیا پیدا که، د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ملګرتیا په جنت کې پیدا که. د جنت دروازو څخه یوه دروازه د باب زکات په نامه ده، یا باب صدقه. د دې لارې به هم بعض کسان ننوځي، لیکن موږ په خپل مال باندې ځان دپاره جهنم پیدا کوو. ویل د جهنم کنده موږ په خپل مال باندې لاسته راوړی ده. موږ د خپل مال د خپل ځان د عذاب ذریعه جوړه کړې ده چې د قیامت په ورځ به الله دغه مال باندې ما او تا ته عذاب راکوي، یا دغه مال بس ما او ستا د غاړې توق ګرځي. ولې کوي د الله بنده؟ خو بس ته واله لږ سوچ فکر خو وکړه. دا بیانونه چې موږ اورو، دا علماو چې دا بیانونه کوي، دا د دې دپاره نه چې ځان مشهوره کړي. العیاذ بالله. الله زموږ په زړو خبر دی، الله خبیر علیم ذات دی چې زموږ سره کم درد را سره دی. د عالم سره باید د نړۍ درد ورسره وي، د ټولې دنیا د انسانیت د عالم اسلام درد باید ورسره وي. د ده کوشش دا چې زما په ذریعه باندې، زما په محنت باندې، زما په خوله باندې یو کس الله جل جلاله د جهنم د عذاب راوګرځي، دا زما لپاره د دنیا او آخرت کامیابي ده. د عالم مثال د لمر په مثال دی. که یو سړی د عالم وي خو پر خپل کور نظر وي، په خپل اقرباو نظر وي، دا عالم نه دی. د دې مثال د یو بلب په شان دی. که عالم وي حقه او علما یې حقه ورڅخه وي، هغوی مثال به د لمر په شان وي. لمر روښنایي یوازې چند کسانو ته نه ورکوي، هغه ټول دنیا ته ورکوي. دا علما چې دلته تاسو ته خبرې کوي، دا ترغیب او ترهیب درته بیانوي، فضیلتونه درته بیانوي، دا دپاره د دې چې په موږ کې اثر وکړي. په موږ کې ما او تا پر دغه فیسبوک باندې، په دې سوشل میډیا باندې نامحرمو نجونو ته کتل، ناروا کتل او ناروا اورېدل، بس ویډیو په غنټو غنټو کتل، دا ما او ته خوند راکوي، راته اسانه دی. لیکن کله چې زما او ستا مخې ته اسلامي کلیپ راسي، ستا د اصلاح کلیپ راسي، او بیا موږ هغه ژر اړوو،
دا ولې داسې نه دی کول پکار دغه موبایل ستا دپاره نعمت هم وګرځو لکه څنګه چې عذاب په ګټې د سترګو زنا العیاذ بالله په کوې د غوږو زنا ورباندې کوې او نامحرمو ته ګورې د نامحرمو رقص ته ګورې یا اړې پالتو فالتو شان ګورې یا پالتو شان اړې لیکن دغه موبایل په ذریعه باندې په دغه فیسبوک کې د علماو بیان پلی کوه اوره دا به ستا د ټولې زندګۍ د کامیابۍ ذریعه وګرځي دا به ستا دپاره ټولې زندګۍ د کامیابۍ ذریعه وګرځي علما چې اوس په دغه سوشل میډیا باندې راپورته سوي دي وجه یوازې دا ده چې زموږ کسان خو د دې څه مخ نه اړوي اوس دا په خلکو پرېښول بیخي هېڅ امکان نه لري لیکن په دغه ځای کې دننه باید علما خدمت شروع کړي چې کوم څیز دی مخ نه اړوي هغه شی د ده د هدایت ذریعه وګرځېږي موږ باید داسې وکړو د خپل مال سره دونې محبت چې خدای نه خسته ستا د بخل ذریعه وګرځېږي ستا د جهنم د اور ذریعه وګرځېږي ستا د مال دا ستا مال ستا د عذاب ذریعه وګرځېږي ستا مال ستا د غاړې توق وګرځېږي دونې محبت نه دی پکار بلکې په دې مال باندې د الله جل جلاله رضا پیدا کړه په دې مال باندې جنت پیدا کړه په دې مال باندې خوشخبری لاسته راوړه نه د الله پاک جل جلاله عذاب